د مرکز تنظیمي تاجر احسان باچا لاړه په مردان پریس کلب کې یو پریس کانفرنس شو چې پکې د مرکز تنظیمي تاجر او عہدیداران غلام حسین اورنګزیب کشمیری معاذ الله خان غلام حبیب عبدالزر نعمان پکیر الحاج اسماعیل او د مردان پریس کلب سینئر صحافیانو په ګڼ شمیر موجود وو. د مرکز تنظیمي تاجر صدر احسان باچا په خپل وینا کې وویل چې انتظامیه د شریفو خلکو د ګریوان لاس وباسي او بې قصوره خلکو نیول دي پرېږدي او د پراپرټي رجسټریشن الحاج اسماعیل خبره هم په ډاګه کړه او ویل چې د انتظامیه له طرفه الحاج اسماعیل باندې امپیو ولګول او د هغوی نه بعد د های کورټ د طرفه باعزته بری کېدل د حیرانتیا خبره ده. اسماعیل یو باعزته یو نیک یو بزنسمین ټیکس ورکوونکی چې په دې مردان آرمي چې د هغه پاکستان یو لوی سنټر دی پنجاب ریجمنټل سنټر دوی وی چې الحاج اسماعیل کله نه موږ سره اتحاد کړی دی نو په دوی باندې مختلف توګه لګول شوي دي. د غلطو الزاماتو له کبله د پراپرټي ډیلر اسوسییشن صدر الحاج اسماعیل د مردان پولیس صحافیانو ته دا خبره څرګنده کړه چې زما چا سره هیڅ زیاتیات نشته نه مې د چا نه یو روپۍ خوړلې ده زموږ د پراپرټي ټولې کاتې کلیر دي دا چا زمونږ د بدنامولو کوشش کړو خو الله مختوري کړل او ټول حقیقت خلکو ته معلوم شو او وی ویل چې پراپرټي اسوسییشن حکومت ته سالانه کروڑو روپۍ ټیکسونه ورکوي او په آخره کې د انتظامیې ته هم ویل چې د بې ګناه الزاماتو نه مخکې تحقیقات کول پکار دي. یوسف جان، پښتو نیوز، مردان.